زه صرف یو څو مختصرې خبرې ستاسو مخ ته عرضوم. هغه یوه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه په بعضې روایتو کې دا خبر راغلی ده چې د سیدنا آدم علیه السلام چې کله هغه غلطي وکړه د غنم د دانې د خوړلو ده یا د غنم د درختې څه د خوړلو ده. په عربي کې هر هغه شي ته د شجرې نوم ورکول کېږي چې هغه ولاړ شي، چې پر ځمکه باندې پروت وي هغه شجره نه بلکې لکه د جوړنګان چې ولاړ یې هغه ته شجره ویل کېږي. نو د غنم دانې ته که سړی د شجرې نوم ورکړي نو د هغه عربي قانون مطابق یعنی درخت ته، موږ خو درختې ته لوی غټ غټو درخت ته وایي د شاخلي او دغسې لري، نو بیا د دغه غنم اطلاق پر دې باندې د شجرې اطلاق دا صحیح دی. نو آدم علیه السلام چې هغه غلطي چې له ده وسوه نو الله جل جلاله د ده توبه د محرم د میاشتې په لسم باندې چې موږ په اصطلاح کې دې ته د عاشورا ورځ وایو، د عاشورا په ورځ باندې الله جل جلاله د ده توبه قبوله. دویم دا دی په روایت کې راځي چې د سیدنا موسی علیه السلام قوم چې د فرعون او د ده د قبیلې څخه ډېر په تکلیف دوی غلامان ګرځولي وه او په زرونو انسانان یې د دوی د وژلي وه او د الله تبارک وتعالی عبادت ته نه یې کوله. د موسی علیه السلام سره د خلک د الله و عبادت ته نه یې کول. الله جل جلاله په دې ورځ باندې د عاشورا فرعون الله غرق او دې قوم ته الله جل جلاله د پیغمبر معجزه وه په دریاب کې الله رب العزت لاره ورکړه او دوی له هغه دریابه بچاو سوه له دې ظالمه قوم خلاص. او داسې راځي په روایت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغلی، په مدینه منوره کې دوې قبیلې یا درې قبیلې د یهودو پراته وه. د دغو قبیلو بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع، درې قبیلې د یهودو پراته وه په مدینه منوره کې. دې یهودو به د محرم د لسمې ورځې روژه نیول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پوښتنه وکړه چې تاسې دا روژه ولې نیسئ؟ دوی ورته ویل په دې کې زموږ ته الله جل جلاله یو عظیم او لوی سعادت را نصیب کړی دی. سیدنا موسی علیه السلام او د قوم الله جل جلاله د فرعون له وحشت او له ظلم خلاص کړي دي او هغه الله غرق کړي. نو موږ د الله تبارک وتعالی د شکر د ادا کېدلو په نیت باندې دا روژه نیسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته موسی علیه السلام در تاسې موږ ډېر حقدار یو، هغه زموږ ورور دی د نبوت، نو موږ به صحابه کرام ته امر وکړي چې تاسې د دې ورځې روژه ونیسئ د محرم د لسمې. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم وویل که ماته الله جل جلاله حیات را نصیب کړي زه ژوندی پاته سوم را روان کال نو دوې روژې به نیسو، یوه ورځ مخته یوه د عاشورا د ورځې روژه یا یوه د عاشورا د ورځې روژه یوه ورځ وروسته د عاشورا، دوې روژې به نیسو. په دې کې مقصد دا دی چې مخالفت راسي د یهودو سره په یو عبادت کې. په اسلام کې دا ډېر مهم شی دی چې عبادت به د اسلام د مقدس دین ټول عبادات له هغو عباداتو سره د یهودو دا مخالف دی. دا مخالفت د دوی سره په شکل کې مخالفت، د دوی سره په قول او په عمل کې مخالفت، د دوی سره په عبادت کې مخالفت، دا مقصود دی د مؤمنانو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوول سوی عمل دی چې موږ به داسې نه کوو لکه یهود.